د ارتقاء دی وطن ګام په ګام رڼا دی وطن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي ذر: يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامی امارت د مسؤلینو، جهادي شخصیتونو، د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د رهبرۍ کارمندانو، د رسنیو د استازو، میلمنو او په دې تالار کې د ټولو ګډونوالو په اجازه نن د احصایه معلوماتو د ملي ادارې د غونډو په تالار کې د معرفي مجلس ته کوم چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د وروستۍ ټاکنې په اساس د محترم حاجی صاحب مولا عبدالقاهر ادریس ټاکنه شوې ده او نن یې معرفي غونډه ده. الله تعالی دې د محترم ډاکټر صاحب هغه سایو تلاشونه، محنتونه او نوښتونه چې دوی دلته ترسره کړي دي خپل دربار کې قبول وګرځي او د حاجي صاحب ادریس راتګ دی الله تعالی ذریعہ دی مزید کامیابی او پرمختګ سبب وګرځي. قدرمنو، ټاکنې یو اصل ده. د خوښۍ خبره دا ده چې ټاکنې د اسلامي امارت تر چتر لاندې په پوره شفافیت معیار ته په کتو او یو مطمئنه توګه ترسره کیږي چې نه پکې شور وزوږي، نه پکې فشاري، نه پکې فرمایشي او نه پکې خاپتیان او نه پکې د ادارو ړنګېدل او نه پکې تفریقې راتلل. ځکه چې اسلامي نظام هدایات له اسلامي شریعت نه اخلي. اسلامي شریعت هدایات همدا دي چې داسې یو چا باندې چې هغه باکفایت وي او د امارت اهلیت ولري او هغه مواصفات پکې موجود دي باید باور وکړلی سي، هغه ته اختیار ورکړلی سي او له هغه سره بیعت وسي، دغه د زمدید او مصلحت هغه په ټولو عمده چارو کې کافي وګرځی سي. نو بیا د ساختار جوړښت هم د هغوی لره یو له زمدید سره تعلق لري. طبیعي ده چې هغوی هم مکلفیت لري هغه معیارونو ته په کتو، مسلحتونو ته په کتو، د هیواد او د ادارو ګټو ته په کتو یو څوک ټاکي یا یو ځای نه بل ځای ته تبدیلوي. دا څه د دغه حکومت ابتکار یا لاسته راوړنه نه ده، بلکې دا موږ او تاسو ته د مقدسه شریعت واضح هدایات دي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم له لوري نه ارشادات دي. خلفای راشدون هم په دې باندې عمل کړی دی او ټول هغو صالحو سلاطینو او حکماو چې تاریخ په دې باندې شاهد ده
او ښه اثرات او نتایج مخې ته راغلي دي چې دغه نه حتی دښمن هم انکار نشي کولی. دویمه خبره ده چې اسلامي امارت مسؤلین یا دغه ټاکنې ته یو بل تفاوت هم لري که چېرته موږ مقایسه کړو د نورې نړۍ نورو نظامونو د ساختار جوړولو او دغه ټاکنو سره. د نړۍ په یو هیواد کې که یو حکومت بدلیږي هم نوی حکومت راځي نو په یو حساب باندې به دغه نوي ګمارل شوي اشخاصو ته دومره زیات مشکلات ستونزې او چیلنجونه په مخ کې نه وي پراته ځکه اداره ده جوړه ده د لسیزو را په دې خوا امکانات دي ظرفیتونه دي مادي و معنوي پرمختګونه دي رامنځته شوي دي نو مسؤل ځای ته ورځي جوړې ادارې ته ورځي کوم ځای پورې چې مزل سوی ده د مکلفیت باید احساس کړي له هغه ځایه فعالیت آغاز کړي چې دلته بیا د مسؤل لپاره ډېرې ستونزې نشته دی له کړاوونو سره نه مخ کېږي جوړ سرک ده مزل کوي ورباندې. اما د اسلامي امارت مسؤلین چې کومو ادارو ته ځي دا واضح ده چې قصه بدله ده ځکه دلته ډېری ادارې هغه دي کوم چې برای نام ادارې دي هغه له سره جوړل غواړي دا نه ده چې یو ځای پورې مزل سوی ده لږه ځای نه دی آغاز کړي که د افغانستان دا څو لسیزې حالات دغسې او د اوس چې کوم بدلون راغلی ده تقریبا په ډېرو ادارو کې په دغه معنا باندې یا خو اصلا هغه ادارو شتون نه درلوده لکه اوس موږ او تاسو وزارت لرو د امر بالمعروف او نهي المنکر تېرې ادارې نه درلوده دې ته ضرورت نه محسوساوه او یا دا اختیار نه درلوده هم بیا دین دي ځکه شل کاله بلکې له دې نه زیات دلته هغه څه ترسره شوي دي چې هغه امر بالمنکر نهي عن المعروف نو اوس بره لګېږي ته به څه کوې امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوې نو چپس لاس باندې چلېدل راغلي دي اوس به ته دا راسه لاس اړی دا یقینا د مسؤلینو پوره ځیرکتیا ته ښه تدبیر ته ښه حکمت ته ښې حوصلې ته ضرورت لري نو دلته ډېر چلنجونه او ستونزې ور دپاره یا د شهدا او معلولینو په نامه باندې په نوره نړۍ کې وزارت اصلا ضرورت نشته شهیدان لري نه نو یتیمان دغسې مظلوم طبقه محرومه معیوبین دا لري نه نو خو دلته خو باید په اولویتونو کې راوستلی سي دا محروم مظلوم ځپل سوې طبقه ده د دوی محرومیتونو ته رسیدګي دا مکلفیت ده د یو اسلامي نظام نو په دې نامه باندې باید څه ولري وزارت ولري نو که فرضاً په افغانستان کې وم نو دوی خو شهیدان بل چاته ویلی او یا یتیمان پر مثال منګه 2 لکه ولرو نو دوی که رسیدګي کول له ضرورت یې کوله حالانکې د هېواد په سطح باندې مثال په توګه باندې 2 لکه منګه څوک لرو یتیمان لرو دا ټول د دې هېواد تبه دي محروم دي بې سرپرست او بې سرپناه دي د حواجو ته رسیدګي د یو مکلفیت ده نو ګویا کې له نوي نه به ته کار شروع کوې که د امنیتي ارګانونو په رابطه باندې واخلو نو دلته خو د اشغال و تمویل د هغوی له لورې نه کېده انتخاب د ډېرو ارګانونو دپاره د هغوی لورې تربیه د هغوی لورې نه کېدله نو د هغوی معیار د مثال په توګه باندې دا راغلی و چې دلته باید قصیر قلب خلک کوم چې وحشت او ظلم دا عادت و طبیعت ګرځېدلی او د هېواد ګټې اصلا د دوی په ذهن او قاموس کې وجود ونه لري پردیو ګټو ته باید وفادار پاتې سي او دی په ناچیز سمادیاتو یا څو جعلي القابو باندې باید قانع اوسېږي د شپې او د ورځې کار فعالیت وکړي نو دا یې د اولویتونو نه نو داسې خو اسلامي امارت خو بیا معیارونه یې له دې نه بدل دي دلته خو پردیو خبره نه د خپلو ګټو خبره ده محرومیتونو مظلومیتونو ته د رسیدګۍ خبره ده د خپلو عقایدو د اخلاقو د اعمالو او د ملي او دیني افتخاراتو د تحفظ او د مسؤلیت خبره ده او دلته دغه ملت او هیواد کوم چې ټکور ټکور سوی ده زخمی سوی ده د دوی د درمانو د تداوی خبره ده نو دلته بیا معیارونه به طبیعي ده چې بدلیږي به نو ګویا کې نه وای دیو جن هغه خلک چې دوی تربیه کړي وو په هغه معیار باندې تربیه کړي وو موږ سره پاتې هم نشو هغه خلک چې دغه معیارونو ته برابر وو هغه چې ده دلته پاتې نو یو دغه ته ضرورت
دغه شان د فواید عامه یا وزارت ته کابل ملک د فواید عامه وزیر راځي نو خو سرکونه جوړ دي حفظ مراقبت د کار ده حفظ مراقبت لپاره شاید چې د کاپی بودیجه ولري نو رسیدګي خو ورته مشکل کار ده نه خو افغانستان دلته کوم سرک په ټول هیواد کې داسې ده چې اکتفا د په حفظ مراقبت باندې وسی قومي شوراوي دي او کنوري دي ټول اساسي جوړښت ته ضرورت لري او دا اوس فائدې ما هم دغه سي لاس پکارم د کڅ لري کڅ نه لري خو ټول جوړول غواړي اده جوړي نو دا بیا آسان نه ده دلته دي 100 کیلومتر سرک خبره نه ده د 1000 کیلومتر سرک خبره نه ده دلته دي لسګونو 1000 کیلومتر د سرک اساسي جوړول خبره ده او د خاطیان په حساب باندې خو 4 متر هم خبره نه وسوي په ټول افغانستان کې د خاطیان د جال د غزیدو خبره ده نو په دې وجه باندې دا به داوا او مبالغه نه وي چې دلته دغه مسؤلین لدغه چیلنجونو سره مخ دی دوی یو جوړ ځای ته په ډیرو ځای کې نه ځي یو نه جوړ ځای ته ځي د احصایه او معلوماتو ملي اداره هم دغه رنګ منګر اخلو ک نور وطنونو کې احصایه او معلومات یو امیر رئیس راضي نو خو هیواد تبع خلک دي هغه تبع د تابعیت تذکره کارتونه ځان سره لري یو څوک ډیر کم به پیدا شي چې د نامه تبدیلی ته ضرورت ولري ډیر کم به د پیدا شي چې هغه تصحیح ته د ولري ډیر کم به د سي چې د غوې د تذکره تاریخ تیر د تجدید ضرورت لري اما افغانستان نو دلته خو حالات هغه سي نه دي بدل دي دلته چې د په لکونو نه په میلیونو مهاجر دي هغه نوې تصویر ضرورت دي هغه مهاجر په نور ملکونو کې چې دا دای مجبوریت و چې نمونه اوس تصحیح ته ضرورت لري یالته چې دا دوی بل او د ادرسونو په حساب باندې او د نور وضاحتونو په حساب باندې دا نوې غوښتنه دي الته چې دا عمر یو قسم تلیک یا کم یا زیات اوس دلته چې دا واقعیت را درومي نو دا واقعیت تثبیتول منل او د جال او د نه جال د ضرورت او د نه ضرورت د دوه تفکیک د خپل باندې یا غټه مسله او بیا دغه یو هیواد په چې وګدا موده د لوی ملکونو هغه استخباراتي لاسونه دلته دخیل پاتې سوي دي او د دغه لارې نه هم دوی د منګ امنیت اخلالي او د ادارو کارونو کې اخلال رامنځته کوي دا بیا اسانه دنده نه ده یقینا ګرانه دنده نو زویم دا به انصاف نه وي چې یو څوک راولګېږي د احصایو د معلوماتو د ملي ادارې یوې وړې غلطي ته ګوته ونیسي چې دغه ده دا تقاضا سړی په جوړ ملکونو کې چې هیڅ مشکل ونه لري نو هم باید ونه کړلی شي طبعا او د افغانستان باندې په دغه کې دلته باید واقعیتونه درک کړلی شي دا کوم مزل چې کړلی کېږي دلته یقینا دا د تصور نه لوړ ده دا په دغه شرایطو کې چې د کار د مخنیوي لپاره په لسګونو خنډونه ایجادېږي په داسې شرایطو کې چې دلته کومه حمایه وجود ولري او اتکا یوازې په خپل ملي عوایدو باندې ده او په داسې شرایطو کې چې ساختارونه نوښتونو ته ضرورت لري نوي حتی هغه اساسي دغه ته دغلته یو وړه مسله باندې نیوکه او ملاحظه زوم ده انصاف دې سره نه ده الحمدلله نو دغه مشکلاتو ته پکاتو موږ چې خپل هر اداره ګورو پرمختګونه لري او لاسته راوړنې لري او نوښتونه لري په بل تعبیر باندې په مجموع کې د اسلامي امارت د زعامت له لوري نه کوم انتخابونه چې سوي دي دا په جای دي دا وړ خلک دي اهل خلک دي او دوی د خدمت په جذبه باندې د ادارو ته درنه سوي دي د هم د عمل خو د الله تعالی لنصرت نه هم برخمن دي د اسلامي امارت د زعامت له خوش قسمتیونه یو دا ده چې دوی دلته نوي نه دي راغلي او نوي اشخاص نه تجربه کوي چې بیا الله سکاله او شل کاله پس دوی ته درک ولګيږي چې دا صالح انسان او دا ناصالح د وړ ده او د غیر وړ ده نه دوی د افغانستان په متن کې پاتې شوي دي د اسلامي امارت
سختار پر اس کې پاتې شوي دي هغه ملګري مخې ته راځي او پیژني کوم چې له دې نه مخکې ازمویلی شوي دي او په هر قسم مرحله کې ازمویلی شوي دي، هم د مادیاتو د فراوانۍ او د اقتدار په محل باندې ازمویلی شوي دي، او هم د انزوا د شاته تګ او دغه رنګې د محرومیت او د مظلومیت د قید او د اسارت او د نورو کړاوونو سختیو په مرحله کې چې هلته له ډېرو څه نه چې یو سړی ټینګ ایمان او کلکه عقیده ونه لري تېرېږي او دی ترې محرومه کېږي، نو هغه ځای کې هم دوی کامیاب وتلي دي. نو دا هغه خلک دي چې ورباندې باور کلی کېږي او د ادارو ته راځي. نو دا د خوشبختیونه ده. او دویم دا چې دغه خلک چې دلته راځي سل بسلو کې د خدمت جذبه ده، دلته څه وجود نه لري اصلا، او بله اراده سړی کولی نسي، نه د الحمدلله د اختلاس خبره سته، نه د د رشوت خبره سته، نه پکې د عیاشۍ او د فحاشۍ خبره سته، نه د بیګانګانو سره د تعلق او د هغوی سره د اړیکو د پیاوړتیا او د هغوی د فرمایش او د منلو یا هغوی ګواښ ته د تسلیمۍ دا خبرې نه اصلا وجود نه لري. دلته که چېرته وفاداري ده نو هغه خپلو منافعو ته د اطاعت ته له خپل رهبریت نه، نو دوی سره به طبیعي ده چې د الله تعالی نصرت به وي، ځکه دوی سره د الله تعالی د نصرت د جلب هغه خویونه او خصلتونه دي، په دوی کې صدق ده، په دوی کې وفا ده، په دوی کې اخلاص ده، په دوی کې خدمت ده، په دوی کې جذبه د عبادت ده، په دوی کې رسیدګي ده د خپلو هیوادوالو حوایجو ته، په دوی کې احساس ته د اولویتونو د انتخاب، په دوی کې ستړیا اصلا نشته ده، دوی چې د خپل سر نه تیر دي په دغه لاره کې، له خپل مال نه تیر دي، او دا د عمل په میدان کې ثابته کړې ده، نه ده چې د میکروفون له لارې خلکو ته اوس مبالغې کوي چې زه فلان او زه فلان، تاسو ماته وخت راکړئ زه کوم او دا کوم، نه ازمویلی شوي دي. نو دغه ټول هغه اسباب دي چې دې سره د الله تعالی نصرت راځي او دې سره نیکنامي راځي او دې سره الله تعالی لارې پراخوي او د خدمت هغه اهلیت او کوم ظرفیت چې د الله یا الله تعالی په سړي کې زیاتوي. نو دې وجه نه یو ساده سړی وي او د خپلې وړتیا او د ظرفیت اظهار به هم نه کوي، وعدې به هم له چا سره نه کوي، مبالغې به هم نه کوي، د خلکو د خوشحالولو دپاره به هم څه زیړې او غوړې خبرې نه کوي، خو دا داسې د کار په بهیر کې نو بیا درک لګېږي، کارمندانو ته هم درک لګېږي، هیوادوالو ته هم درک لګېږي چې یقینا رهبریت او مدیریت همدغه په کار ده. بهترین معیارونه دي کوم چې د شر له لورې راکړلی شوي دي، د اسلامي امارت د زعامت له لورې نه ورته اعتنا کړلی کېږي، همدغه د خدمت لاره ده او دغه د هیوادوالو ضرورت ده او دې سره کامیابي راځي. هغه اهداف تحقق پیدا کوي د کومو د تحقق لپاره چې په دا پیمانه باندې قرباني ورکړلی شوي دي او دغه رنګې له ډېرې مودې راهیسې د دغه محرومو مظلومو هیوادوالو هدف. نو دغه ټاکنه چې شوې ده الله تعالی موږ په دې باور یو دا د علي قدر امین حفظه الله لزوم دید ده او د دوی اهلیت په کتو باندې ده، نورو ادارو کې هم کامیاب مدیریت لرلی ده، نو الله تعالی دې دلته هم دوی کامیاب کړي. او دا خبره بیا تکراروم چې ښاغلی ډاکټر صاحب دا هم د اسلامي امارت یو ازموده او ازمویلی شخصیت ته، جهادي شخصیت ته، او لکه ما مخکې ویلې چې دغه له هغو ادارو نه کوم چې ډېر مشکلات پکې پراته وو او لا به پراته وي، نو یقینا ښه مدیریت یې کړی ده او دوی اوس بل ځای ته ځي. نو الله تعالی دې د دغه تېرو خدمتونو عوض و معاوضه دنیا او آخرت کې ورته ورکړي او راتلونکي ځای کې دې هم الله تعالی ښه توفیق ورته نصیب وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.